دا د غاښی کنډو دی او تاسو یې د لیدو څخه خوند او مزه واخلئ. کې چاله وان شیندلې د نه هېواد پر لمن د ظلمو ته کړې وینا هېواد پر لمن. د افغانستان د ختیځ د ښکلاو په زړه کې د کونړ ولایت د مراوري ولسوالۍ د غاښی کنډو څخه د طبیعت هغه الهي انعام دی چې د هر لیدونکي زړونه تر خپل جادویي فضا لاندې راولي. دا سیمه د جګو شنو نخترو خوږو سیورو او د شنو ورشوګانو په زرینو ګلونو سینګار شوې ده. د لیلو په چمکې ګرځم د دوو سترګو لپاره د پردو په چمکې ګرځم. د سهال مریض وړانګې چې د غرونو له څوکو راښکته شي د دې ځای پر سبززارونو د سرو زرو غوندې جلاوخت خپروي او د ماښام یخ نسیم یې د ستړي زړه ستړیا او د سترګو ستړیا له منځه وړي. د غاښی کنډو یو بل ځانګړنه دا ده چې د ډیورنډ کرښه د همدې ښکلي ځای له منځه تېره شوې او د یو قام ورونه یې په دوه غاړو ویشلي دي. خو د طبیعت ښکلا دلته د پوندیزونه نه مني. غرونه ونی او د بادونو څپو غږ د دواړو غاړو خلکو ته د یووالي پیغام رسوي. دا سیمه نه یوازې د خپل ښکلي طبیعت له کبله مشهوره ده بلکې د لرې پرتو سیمو خلک هم دلته د سیل او چکر لپاره راځي. د غرونو له څوکو د اوبو خوږ بهیر د مرغیو خوږ غږ او د طبیعت زرغون لمن داسې فضا رامنځته کوي چې د هر انسان زړه ته سکون او روح ته تازګي وربخي. د غاښی کنډو ښکلا داسې ده لکه د شاعر د خیال یو ژوندۍ انځورینه. هر څوک چې یو ځل دی جنت نما ځای ته راشي بیا یې بیرته د ورتګ هیلې له زړه نه وځي.